تیر شوي درسونو کې د دې خبرې بیان وشو چې یهود او اهلی کتاب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمنانو او د هغوی د قباحتونو د مکر او د فریب بیان وشو. صرف د حسد او د بغض او د عناد په وجه دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړو. بیګا آیاتونو کې تیر شو ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مخکینی درس کې دا خبره تیر شو چې دوی حسد کوي دا خلک صرف په دې باندې چې الله تعالی د پیغمبري ولې درکړې ده، نو په دې باندې وسره نبی علیه السلام به حسد کوه. حسد لوی غضب دا د حسد کې چې کله یو انسان حسدي او بغضي شي نو د کار بیا دا وي چې دی بل ته نقصان رسوي. دا اوسم دا حل دی چې کله حسد او بغض کې سړی روچت شي دی به کوشش کوي چې زه دقیق سړي ته په څه طریقه نقصان ورسوم. دا همدغه د یهودو د نصوارو د عادت په موږ او تاسو کې دی. نو دوی به نبی علیه السلام ته نقصان رسو، تکلیفونه به ور رسول، د مخ به ولې نیوه چې کوم د اسلام او دغه دپاره شریعت مخکې کولو دپاره هغې کې به رکاوټونه پیدا کول. ظاهره خبره ده هر انسان ته په دې باندې تکلیف رسی او خفګان رسی. رسول الله مبارک ته هم به تکلیف رسیده، خفګان به رسیده. نو الله رب العالمین ورته مخکینی درس کې تسلی ورکړه چې ته خفه کېږه ما، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت. منګ ابراهیم علیه السلام او داغه آل ته همدقه شان پیغمبري ورکړې وه، همدقه شان نبوت هم وله ورکړی. سره د دې چې د دې یهودو دا پیغمبرانو او دقه په دوی باندې دای خپل پیغمبران ګڼل، د دقې پیغمبران هم هغوی د بعضو باندې خو ایمان راوړو خو د بعضو نه یې مخ واړو چې د خپل نسل نه کم پیغمبرانو چې په کم د دقې یهودو په نسل کې او د دقې یهودو په نسب کې کم پیغمبران راغلو نو د هغوی نه هم هغوی مخ واړو. بعضې په ایمان راوړو، بعضو باندې ایمان راوړو، بعضو نه مخ واړو. نو دا رسول الله مبارک وی چې هغه خپل نسبی او حسبی پیغمبرانو نه مخ واړو او د هغوی مخالفت یې کړې، د نقصته یې وکړه، په دې باندې خفه کېږه ما. نو په دې آیات کې الله رب العالمین د دقې خبرې بیان کوي او بیا الله وی دا څه خبره ده، نه مني تا زه به جهنم ته داخل کم جهنم ته. نو بیا د هغې جهنم یو جلک الله رب العالمین په دې آیاتونو کې بیان کړی دی. په دې آیاتونو کې بیا د هغې یو جلک بیان کړی دی. نو دا د دوی تاریخ دی چې دوی د پیغمبرانو تکذیب هم کړی دی او د هغوی یې مخالفتیا هم کړې ده. نو الله وی خفه کېږه ما، جهنم ته به یې داخل کړم. کم جهنم؟ نو دلته یو سخت او خطرناک جلک الله د هغې جهنم بیان کړی دی. الله یې ته موږ او تاسو وساتي. او بیا چې چا ایمان راوړی د عمل صالح یې کړی دی د هغه دپاره څه شی دی الله بیا هغې بیان کړی دی. هغه راته هلته کوم. فمنهم من آمن به، نو فمنهم ځینې د دوی نه من هغه څوک آمن به دکه دا مخکې آیات کې تیر شو فقد آتینا آل ابراهیم الحکمت کتاب والحکمت. منګ پیغام ابراهیم علیه السلام او داغه آل ته کتاب او حکمت ورکړو. نو بعضې داسې وو چې په دقې پیغمبران ایمان راوړه. فمنهم، نو بعضې د دې یهودو نه داسې وو من آمنه چې ایمان یې راوړه به په دقې پیغمبرانو باندې، خو ومنهم من صد عنه، اکثر د دوی نه داسې وو. ومنهم، او بعضې د اکثر د دوی نه داسې وو چې صد عنه مخې تې واړو د هغوی نه، د هغې پیغمبرانو یې نافرماني وکړه. هغه خپل نسبي حسبي چې کوم پیغمبرانو، نو د دوی تاریخ داسې دی چې دوی د پیغمبرانو تکذیب کوي. نو ته خفه کېږه ما
او چې تکذیب کوي نو بیا بس چلی جهنم ته به بوزم وکفا او کافی دی بی جهنم سعیرا چې سوزون کې دی سوزون کې دی لام لمبو والا دی سخ اور والا دی څنګه سخ اور والا دی نو لګي وره یو جلک ان الذين بشککم کسان کفرو چې کافران دي او کفر کوي بے آیاتنا زمونږ د آیاتونو تکذیب کوي زمونږ د آیاتونو انکار کوي زمونږ د حکمونو انکار کوي نو صوفا ډیر زر دی چې نسلیهم نارا داخل بکوم دوی اورتا هغه خطرناک اورا کم خطرناک اورا کلما آغا اورو چه هر کلبا نضجت اسوزی جلودهم دوی سرمنی یا کلما هر کل چه نضجت خلینی شیا اے بعض وقت دا زخم پسلی راشی کنا نو دا زخم بعض وقت خلین شی خلین نو چه دا سی ولی تا گوتی ورونی کنا نو رجیه اوبلی شي اوبلی نو د دوی دا سرمنی به اوبلی شي او به سوځي پرو بزیا جلودهم د دوی دا سرمنی نو بدلناهم منگ با بدلی کو نور براولو جلودن سرمنی غیرها نور کله سرمن او سوځي اور ډیر خطرناک دی کنه الله اکبر رسول الله صلی الله علیه د جهنم ډیر خطرناک عذاب دی او ډیر رسوا کون کې دی دا الله په قران کې وایي بئس المهاد وبئس المصير او بل ځکه الله وی عذاب الخزي ډیر ناکاره زیدي ډیر ناکاره بیچول دا او ډیر رسوا کون کې عذاب دی د جهنم اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی مشکات مبارک کے حدیث تے اللہ رب العالمین اور پیدا کر دا جہنم اور پیدا کر سمرا اور ہوا اس منتبہ سب پتہ لگی نبی علیہ السلامی مثال بیان کر دا دنیا دا اور دے منگو تاسو چی پیدا لوا او د خوراک او د سکاک د پاره استعمالو دا اور دلی بټه وغیرہ دغه اور چې د دنیا د تاسو وینه زما په خیال 15 سکندہ خو ډیر دی چې 3 سکندہ وته څوک داسې ګوته نشي نیوي زیات نه زیات 15 سکندہ 15 سکندو نه زیات ګوته څوک د دنیا د اور ته نشي نیوي خو قسم په خدای رسول الله مبارک پیدا د مشکات مبارک حدیث دی وی الله دا اور پیدا کړ د جهنم نو دا او یا زبیدا سی مثال پتورویم او یا درجه نو الله ته دا یو درجه راواغشت نو دا یو درجه اور چې ته راواغشت دا یو ذره نو دی په وو سمندر او وینځله وزله نو بیا ته د دنیا دا اور جوړ شو هغه او یا درجه اور د جهنم د پاره ساتلی تاسو سوچ کوئ نو ځکه خو الله دلته دغه شان خبره کوي کنه او بیا وتا الله رب العالمین د انسان دا وجود بم لوي کی څومره به لوي کی نو نو ګوره دا اسه منګلت خبرې نه دي او نه صدا د رسول الله مبارک د خلی بیان دی چې د یو جهنمی وجود به څومره وي د دې اوګینه تر دې بلی اوګې پورې درې ورځې تیز رفتار اس چې مزلو کې و فی روایت وسو کال چې مزلو کې دومره به د یو جهنمی وجود یو غاخ به د احد د غر عمروي دا رسول الله مبارک وی دا دومره غټ وجود په د جوړ کی نو جهنم ته به ور واچي نو سوزیبا نو سرمن بتی پروزی ځکه چې انسانو سوزي سرمن تی پروزی نو الله وی سرمن یو ختم شوا بدلناهم بدل کې وتور واغوندې وتا جلودن سرمن غیرها بل یوا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا سرمن با پروس کے سوزل بدلیگی قسم باللہ فرمائی
چې دا الله رسول وی چې او یا زره کرته به ته دا سرمن روزانه بدلی او یا زره کرته دا او یا زره کرته دا لفظ چې راغلی دی دا د کثرت د عدد دپاره راغلی چې دینه به نور څومره او رسول الله مبارک وی دا سرمن به څومره د یو جهنمی سرمن به او یا غزه پلنی ډبله به نو جلودنا او دا مفتی شفیع صاحب هم دلته لیکلي دي کلما هر کله چې نضجت اوسوځي خوړی نشي اوبړی شي جلودهم سرمن د دوی نو بدلناهم موږ به بدلي کو جلودن سرمن غیرها بلا دا د څه دپاره لیذوقوا العذاب د دې دپاره چې وسکي دوی عذاب نو کله چې یو انسان باندې تکلیف زیات شي دی دنیا کې او دا تکلیف ډیر وي نو پخپله غم او د کور بندګان وی اوس ولا مرګ پرده دی نو بیا خلک لګیا شي وی دعا ورته کوه چې الله ایمان نصیب کی یعنی مړ شي نو د جهنم د عذاب چې کله داسې شروع شي او داسې روان وي نو دغه وخت کې به د جهنم د فرشتو چې کومه مشره فرشته د هغې نوم د مالک نو تاسو 15مه سپاره کې به تاسو ته راشي دغه مالک ته به دا ټولې فرشتې راشي او څه به ورته وي یا مالک لیقض علینا اے مالکا رب ته لاړ شه او رب ته زمونږ دپاره یو سپارش وکړه یو زاریو کا یو مینت وکړه چې لیقض علینا په موږ باندې مرګ راشي علی العرش ورته ووایه الله رب العالمین با فرشتې ته وی چې ورته ووایه چې لا یموت فیها ولا یحیا نه په جهنم کې مرګ شته او نه ژوند شته دا به څه ژوند وي دا به څه ژوند وي چې دا په دې عذابونو کې وي جات ژوند نه دی خو مرګ هم نشته دا به لګیا وي دا به د کومې پورې هېڅ پته نه لګي ته به دا به څنګه کیږي نو الله وی ان الله بېشک الله تعالی کان د عزیزا زبردست ذات دی کولی شي داسې حکیم او د حکمت خاوند دی اللهم لا تجعلنا منهم هر وخت د جهنم د اور د پناه غواړئ ګورئ د هر مونځ نه پس رسول الله مبارک فرمایي چې اوه ځله دا وایه اوه ځله اللهم اجرني چې ځان له اللهم اجرني من النار خدایه موږ وساتې د جهنم نه دا یاد کړئ اللهم اجرني من النار خدایه موږ وساتې د جهنم د اور نه دا دعاګانې خامخا کوئ جهنم نه هر وخت پناه غواړئ سکند عذاب قسم د الله په ذات کو موږ برداشت نو دا بدی خلق الله دا عذاب ورکی د دې په مقابله کې والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی الله یو منلی دی د الله رسول منلی دی کتابونه منلی دي شریعت منلی دی اسلام منلی دی دینی منلی دی او د مننه پس وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي ایمان عمل صالح دا لازم ملزوم دی ګوره ایمان باندې به صرف کار نه کیږي دې سره به خامخا بیا عمل صالح کې او عمل صالح دا ضروری دی ګوره دا به پیژنګلو وي چې دی مسلمان دی لکه دا مونځ چې مونځ له ته رالې نو پته ولګېده چې دا مسلمان دی الله ته سجده لګي روژه حج زکات وغیره نیک اعمال دا ګوره انتهایی ضروری دی خلک وایي عمل ته څه ضرورت دی او نیت صحیح ساته نیت اډو صحیح ساتمه نیت په خپل ځای صحیح ساتي خو د دې نیت او د دې ایمان د ښودلو لپاره به عمل صالح بالکل جنت ته د الله په فضل باندې به زموږ الله دې موږ په خپل فضل بوتلی کړي خو ګوره یاد ساتئ د الله دا فضل به موږ په څه لټو په نیک عمل په عمل صالح باندې به لټو نو عمل صالح دا به خامخا کې ځکه خو الله هر ځای کې چې کله د ایمان خبره کړې ده نو ورسره یې رستو د عمل صالح کړی
نو چې چا ایمان راوړو او عمل صالح وکړو سندخلهم ډیر زر دی چې دی به موږ داخل کو چرته به داخل کو هلته خو د خفګانونو ځای نه و هلته خو د عذابونو ځای نه و هلته خو د تکلیفونو ځای نه 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 یو داسې ځای ته به داخل کم چې جنات جنت جنت ته به داخل کم جنت کم ځای دی څومره خوشحالي دی پکې جنت د خوشحالو ځای دی ډېرې خوشحالي دی پکې خو یو د هغې نه د نعمتونو نه او د انعاماتو نه یو دا دی چې الله به بنګله درکړي د بنګلې د لاندې به تجري بیږي به من تحتها الانهار نهرونه د دې د لاندې څلور نهرونه به الله په قرآن کې بیان کړی دی څلور نهرونه فيها انهار من ماء غير آسن یو د خالص اوبو دی وانهار من لبن دویم نمبر د پایو دی وانهار من خمر او دریم نمبر د شرابو دی وانهار من عسل مصفى او څلورم نمبر نهر هغه د شاتو دی بیگی با خالدین فیها ہمیشہ ہمیشہ بپدی جنت کے دا جنتیان وی ابدن ہمیشہ دوبارہ پہ اللہ دغاو کا چې ګوره دا خوشحالي بعضې وخت راشي خو خوشحالي عارضي وي بیا لاړه شي نه د جنت خوشحالي هغه لا زواله دي هغې زوال نشته جنت خوشحالی کی ٹھیک تا خو انسان بوی خوشحالی بوی نهرون بوی اونی بوی بوٹی بوی خو چه انسان یوازی خپوی نا اللہ وی لهم فیها پدی جنت کے با ازواجن بی بیان بوی مطہرتن چپا کی زبوی دا ظاہری عیبننا دا ظاہر بیمارونا او دا باطنی بیمارونا پاک صفا ہر وقت اویلیبل بی بیان بوی یو بنوی د یو جنتی با وفی او یا او په بل روایت کې او یا زره بی بیانی وی لهم فیها پدی جنت کې با زواجن بی بیانی بوی مطهرتن پاکیزا وندخلهم او الله بتاسو من داخل کی وندخلهم او داخل بکی دوی ذلن سورتا ذلیلا چی ګور بویا لوی سوری ببیا دا بسنگا سوری وی رسول اللہ مبارکا داغی مختلف شکلون بیان کری دی یو روایت کی دا دی چی دا ہر جنتی پکور کی با یو اونوی چی سل کال داغی دا سوری دلان دی مزلو کی ختم بنشی او دویم روایت کی دادی چی وندخلهم اللہ بے داخل کی ذلن ذلیلا گر سوری تا چی اگا بدا عرش سوری ویا ابدا عرش سوری وی اللہ دی زمانگا استاس و نصیب کی اللہم اجعلنا منهم وندخلهم او داخل بکدوی من ذلن ذلیلا اگی سر گر تیا صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون سلام علیکم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب